او کله په یو څیز کې دا رکن کې د یوم پرېښودو د ستا تیمم او منځ دواړه نه کېږي. لکه منځ کې چې څومره ارکان دي په هغه ارکانو کې د یوم پرېښودو منځ نه کېږي. دغه رنګې تیمم کې د یوم پرېښودو دوه ارکان پکې دي، په دې کې د یوم پرېښودو بیا دې تیمم نه کېږي. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد، ډېرو محترمو وروڼو، په تیر درس کې موږ تاسو ته د تیمم کولو طریقه ښولې وه چې تیمم به څنګه کوو، په کومه طریقې به کوو، مکمل طریقې مې ورته ښولې وه. نن درس کې زه تاسو ته صرف د تیمم د ارکانو او د تیمم د سنتو بیان کوم چې کوم پکې ارکان دي او کوم پکې سنتونه دي. دا خبر یاد ساتئ، ارکان داخل د شی ته وي چې یو څیز کې داخل وي او کله په یو څیز کې دا رکن کې د یوم پرېښودو د ستا تیمم او منځ دواړه نه کېږي. لکه منځ کې چې څومره ارکان دي په هغه ارکانو کې د یوم پرېښودو منځ نه کېږي. دغه رنګې تیمم کې د یوم پرېښودو دوه ارکان پکې دي، په دې کې د یوم پرېښودو بیا دې تیمم نه کېږي. هغه ارکان کم دي؟ دوی فرمایي ارکان التیمم اثنان فقط. د تیمم ارکان صرف دوه دي. اول نمبر مسح جمیع الوجه، مسح جمیع الوجه، د ټول مخ چې کوم دی مسح کول، د ټول مخ مسح کول دا پکې یو رکن دی. دویم نمبر مسح الیدین مع المرفقین، دواړه لاسونه سره د سنګلو مسح کول، سنګلو پورې نه، دواړه لاسونه سره د سنګلو مسح کول دا پکې ارکان دي. اوس پکې دا سنتونه څومره دي؟ که د دې سنتونو لحاظ څوک وساتي، الله تعالی به ورته ډېر لوی اجر ورکوي په دغه باندې، هغه تیمم باندې. دوی فرمایي وایي ان یقول بسم الله الرحمن الرحیم فی اوله. کله انسان چې دی هغه تیمم شروع کوي نو اول به بسم الله الرحمن الرحیم وایي. دویم نمبر ان یراعی الترتیب فیمسح الوجه اولا ثم یده الیمنى ثم یده الیسرى. دا بیا به تاسو د ترتیب لحاظ ساتئ. ترتیب لحاظ به داسې ساتئ چې اول به مخ مسح کوئ، بیا ښی لاس او بیا ګس لاس، دا به تاسو مسح کوئ. دریم نمبر الله یفصل بین مسح الوجه والیدین بفعل اجنبی. د مخ او د لاسونو د مسح په دوران کې به څه پردی کار نه کوي. لکه یو کس د مخ باندې داسې مسح وکړله دوباره او بیا لاړلو چا سره خوراک مراک وغیره دی وکړل او بیا راغلو لاس یې دغسې ووهلو ویسنډو او لاسونه مسح کړل، نه داسې به نه کوي، دا سنت طریقه نه ده. بله خبره چې کله ته په خاورې باندې لاسونه لګې ته، نو په خاورې چې لاسونه لګې نو د ستا دا تلي دا به د خاورې طرف ته وي او دا کومه شی چې ده نو دا به د ستا طرف ته دغسې وي، دا اړخ به ستا طرف ته وي، دا اړخ به د خاورې طرف ته وي، دغسې به یې کوې. بل پنځم نمبر ان ینفض الیدین بعد رفعهما من التراب. کله دې د خاورې نه لاسونه اوچت کړل نو بیا به یې داسې لږ شاندې وڅنډې. دا خو هم یو چې دی هغه سنت طریقه ده. او شپږم نمبر ان یفرج اصابعه عند وضع الیدین فی التراب. او کله چې په خاوره باندې لاسونه ایږدې نو په دغه ټیم کې به دا ګوتې د ستا کلو وي، داسې به یې نه کوې، دا ګوتې به کلو کې نو بیا به په خاوره باندې لاسونه ایږدې. دا پکې سنتونو کو د دې سنتو لحاظ څوک په دغو کې په تیمم کې وساتي نو هغو ته به الله جل جلاله ډېر لوی اجر په دې باندې ورکوي. را روان درس کې به انشاءالله د دې خبرو بیان کوو چې تیمم په څه سره ماتیږي، آیا دا ماتیږي او که نه ماتیږي، او د تیمم سره یو څو مسائل دي. آیا دا تیمم مونږه د فرض مونځ دپاره کولی شو او که نه شو کولی، او داسې کم قسم اعذار دي چې د هغې د وجې نه مونږه چې دی هغه هغه تیمم کولی شو یا چې کوم دی هغه نه شو کولی. د انشاءالله د دې ټولو خبرو وضاحت به په را روان درس کې انشاءالله کوو.